سلامونه او نیکې هیلې ګرانو ملګرو. په دې لنډه ویډیو کې تاسو ته غورغش پورې تړلې د یوې بلې قبیلې پرملي یا پرملیانو په هکله لنډ معلومات شریکوو. د پرملیانو په اړه داسې روایتونه شته چې ګنې دوی د بیتلیانو اولاده ده. که چیرې داسې وي نو د لرغوني تاریخ له مخې دوی د کوشانیانو او سکانیانو تربوران بللی شو، او لا کله چې د ګرشاسپ او غورغشت روایتونه څېړو نو سړی ویلی شي چې دا یوه لویه لرغونې قبیله ده چې ډېر پخوا په ارګون کې یعنې په اوسنۍ پکتیکا ولایت د افغانستان کې میشت او ودان وو. نو ځکه خو د خپلې سیمې نوم پرمل یا برمل یې خپل کړی دی. د هېواد نامتو څېړونکی احمدعلي کوزه د پرملیانو لرغوني ټاټوبی ارګون په ګوته کړی دی، او محمد حسن پرملي بیا پرمل د غزني یوه سیمه ګڼلې او اوسېدونکي یې پرملیان بللي دي. په تاریخ ایت افغاني کې هم راغلي چې ډېر شمېر پرملیان په ارګون او د خروټو د سیمې په منځنۍ برخه کې استوګن دي. ځینې څېړونکي بیا په دې اند دي چې د لودي حمید په مهال یو شمېر پرملیان لکه د نورو پښتنو غوندې ملتان ته کډه شوي دي. نو ځکه خو له غزني نه راواخله تر ملتانه پورې ځای ځای دغه پرملیان میشت شوي دي. او بیا په راوروسته کلونو کې چې د لودیانو د واکمنۍ بله کړۍ پیل کېږي، لودي بهلول د یو فرمان په ترڅ کې ډېر پښتانه هند ته وروبلل او همالته ودان شول چې په دغو پښتنو قبیلو کې پرملیان هم وو. نو ښایي همدا لامل وي چې اوس دغه قام د پاکستان هغه مهال د هند لویه وچه وه په پنجاب کې او د اټک په ګوندلو کې ودان دي. له ارګون سربیره پرملیان په کندهار، هلمند، مزار شریف، د کندوز امام صاحب، لوګر، غزني، د کابل په بېلابېلو سیمو کې اوسېږي. د خوشحال خټک د اشعارو د قاموس له مخې د سوابۍ په ځینو سیمو کې هم پرملیان استوګن دي. سر اولفکیرو په پټانز نومي کتاب کې ویلي بابر د بنګشو او بنوڅیو ځمکې ګز او پل کړې د برمل له لارې چې هغه فارمل باله بیرته راوګرځېد. دلته موږ تاسو ته د پرملي د څه مشهورو خانانو یا نوابانو ذکر هم اړین بولو. اول د سلطان بهلول لودي د مشهورو امراو نه شمیرل کېده چې نوم یې خانان فرملي وو، چې د ده د واکمنۍ په وخت کې د ده د صوبیو پیاوړی ملګری پاتې شوی دی. دا د راجپوتانه یا اوسني راجستان په اودپور کې د هندوانو د مشهور او پیاوړي راجپوت جنرال رانا خوري چترسال ته ماتې ورکړې وه. دویم دولت خان پرملي د بهلول لودي د مشهورو امیرانو نه و. دریم کالا پهاړ پرملي د لودي او سوري واکمنانو د واکمنۍ په وختونو یو ډېر مشهور امیر و. څلورم شیخ سعید پرملي چې د سلطان سکندر لودي له امراوو څخه و. مننه، کور ودان.